او یو دا مسئلې پرېږدئ، کم سے کم دا ټچ موبایل چې ډېر د 20,000 روپو موبایل شته که نشته، چې یو سړی د 20,000 روپو موبایل ساتلی شي حاجي صاحب، نو دې قرباني نشي کولی. ما له یو کس راغی ما ته مفتي صاحب 2 लाख روپۍ قرضدار یم، په ما قرباني کېږي؟ ما دا 2 لکه به څوک ختموي؟ داسې کوي وایي زه به یې ختمم. ما چې 2 لکه قرض ختمولی شي 20,000 نور هم قرضدار شه در باندې کېږي. الکه 2 لکه دا مونږ ټول کاروبار، پراپرټۍ والا، بارګیننګ والا، تجارت کاروبار والا په قرضو کاروبار کوو که نه کوو؟ هر څه په قرضو دي، ودونه په قرضو، خیراتونه په قرضو، روزګار په قرضو، معاملات په قرضو، ټول سیسټم په قرضو چلیږي، هر څه په قرضو دي. نو قرباني به په قرضو نه کېږي؟ د خیرن بچیا مالې او دې له تکړه چې راشه چې ماته چې مفتي صاحب په ما قرباني کېږي که نه په تا کېږي، خو چې چاړه زما په لاس کې انټرنیشنل قرباني کوم. ته دې له تکړه دې وجې نه محترمو ذوق شوق مظاهره وکړو. قرباني به په جذبه ابراهیمي په نیت کوو. په کومه جذبه؟ په کومه جذبه؟ او تا سره د خپلې برخې غم دی چې په ما کېږي او که نه. زما ملګري دي مفتي شهزاد په کوهاټ کې، ما مفتي صاحب ته فون وکړم، ما مفتي صاحب قرباني به کې؟ ما ته وایي یو برخه مې ځان له نیولې ده، بله برخه مې مور له نیولې ده، درېیمه برخه مې محمد رسول الله له نیولې ده. خلکو پیغمبر د پاره برخه ونیسله او ته مال راځې چې مفتي صاحب په ما کېږي که نه. ته راشه यूट्यूब چا ویڈیو ورکڑی وہی 1 سال کے لیے قربانی کے گوشت کو محفوظ کرنے کا فارمولا میں دا نر بچیا یو کال دا قربانی وخه که سٹور کینو دا فارمولا دا دا وخه دا سٹور کېدو د پاره ده، دا په فریزر کې د کېښودو د پاره ده. دا زما او ستا ثواب په دې کې وشو چې موږ څاروي ذبح کړو، قرباني مو کړه، بس غوښې ټول کال خورو، ټول عمر یې خورو. دې ځله د غریبانو خیال وساتو. کنې زه حکومت ته وایم چې داسې لوډ شیټینګ پرې راوله چې په فریزرو کې وله خرابه کړه، فریزرو کې دله خرابه کړي، بیا چې خرابه شي نه موږ غریب له لېږو. دې وجې د غریبانو خیال وساتو.